بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته، ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لر او بر پښتنو افغانانو ته د زړه د تله د ټول تحریک له اړخه د کمکی اختر مبارکي ویو. اختر د خوشحالۍ ورځ وي. له بده مرغه زمونږ په خاوره د ډېرې مودې راسې د جنګونو له کبله ډېرې خواشینۍ او پریشانۍ جوړې شوي دي چې څومره هم په دې جنګ کې شهیدان شوي دي، د دوی کورنیو ته د تحریک له اړخه د اختر مبارکي ویو. هغه خلک چې بېدرکه شوي دي، له درکه دي، ورک دي، د دوی کورنۍ، د دوی خپل خپلوان ورته په انتظار دي چې کله به راځي. د دوی کورنیو ته د تحریک له اړخه د اختر مبارکي ویو. د تحریک شهیدان، د کابل د خیمې شهید، یا د واڼه شهیدان، بیا ارمان لوڼي، سردار عارف او د خړ کمر شهیدانو کورنیو ته د تحریک له اړخه د اختر مبارکي ویو. هغه قیدیان د تحریک په لړ کې چې دوی قیدي شوي دي، هغو ټولو ته او د هغو کورنیو ته د تحریک له اړخه مبارکي ویو د اختر. پښتانه افغانان د جنګونو له کبله، د بېروزګارۍ له کبله د خپلې خاورې، د خپل کلي وطن نه نورو خاورو ته، نورو علاقو ته تللي دي او د سفر ژوند کوي. هغه کله هم زموږ هیر نه دي. هغو ټولو ته د تحریک له اړخه مبارکي ویو د وړوکي اختر. د تحریک ټولو ملګرو ته چې په ځان ډېرې سختې تېروي او د خپل قام وطن ژغورنه کوي، ټولو ته د زړه د تله د اختر مبارکي. په افغانستان کې جنگ روان دی او دغه جنگ په لر او بر پښتنو کې تر اوسه پورې لا دوام لري. موږ ټول به هڅې کوو، کوششونه به کوو چې دا جنگ ختم شي او سوله ییز ژوند د خلکو قایم شي، منځته راشي. په آخر کې د خپل وطن سره، د خپلې خاورې سره، د خپل ولس سره، د خپل قام سره دا ژمنه کوو، دا وعده کوو چې موږ به تل د دې خاورې، د دې قام، د دې وطن، د دې ولس د خدمت دپاره ولاړ وو. د دې خاورې د ښه ژوند، د دې ولسونو د ښه ژوند او د پرمختګ دپاره به تل موږ هڅې کوو. دا خاوره د محکومیت نه د ایستلو دپاره او دلته د پښتنو یو ښه ژوند قایم ساتلو دپاره به زموږ مبارزه دوامداره وي، جاري به وي. ډېره مننه.